دې ابلیس به سره په څه باندې بچي اخري په اذان باندې بچي یو په قران باندې بچي دوه سوره بقره باندې بچي درې آیت کرسی باندې بچي سلوره د سوره بقره په دې ورسنی آیتونو باندې سره بچي پنځه زیات خوراکونه ځان ساتل شپږه زیات خوبونه ځان ساتل هما او ډیر مالدارانو سره ډیر ناس نه کول اتمه او د سیګر جدل نه هما خاص کر د ورسنی درې سورته ویل سما لا اله الا الله ویل ولا سما سوره حديد اولنی آیتونه ویل دول سما امنت بالله ویل در لسما لا حول ولا قوه الا بالله ویل سور لسما اعوذ بالله ویل چتر بلاړو تو کول درې کړ بن لسما رب العالمین کګلک پیژندل شپاړه سما الله باندې قوي ایمان لرل ولا سما د الله په کارونو باندې رضاعت الله سما امر بالمعروف ونهي عن المنکر کول النسما رب العالمین د انعامات او شکریا کول شلما رښتې ویلي وشتما عمل د الله لپاره کول وشتما ګناه پر خودل درويشتما قران کریم کې تدبر چلی رښتما او نیک عملګری ځان انتخابول پنځه وشتما رب العالمین دې موږ تاسو د ابلیس نه وساتي او د محمد رسول الله تابع درې الله را نصیب کړي او د اسلام غازیان چې دنیا په کوم کونج کې الله رب العزت بالا اوچت کړي او د اسلام دشمنان رب العالمین ذلیل او رسوا کړي